پټان چې دینو د بهادرۍ تاریخ رقم کړی دی یو مورکۍ چې د دې لپاره خپل پیغام هم جاری کړی دی پټان چې کم کار کړی دی نو تاسو سوچ هم نشئ کولی همیشه چې دینو پټان زنده‌باد او دې چې کم کار کړی دی نو زموږ د ټولو پښتنو لپاره چې د فخر خبره ده د چېرته چې تاسو د نوجوان ښکاري که نه دی او داسې کار کړی دی خپل ځان په مشکل کې ورچلی دی او د یو بل کس مدد یې کړی دی او خپل یوه جملې چې دنو د هغه کس ته ویلې ده چې تاسو دغه جمله واورئ که نه نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې پښتون د خپل ځان چېرته هم پروا ونه کړي هغه چې بل کس په تکلیف کې ویني وایي زه چې دینو ختم شمه او زه چې دا بل کس چې دی نو دا بچ کړم او دې پښتون هم داسې کار کړی دی زموږ ټولو پښتنو له پکار ده چې دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ د دې کس واقعیت ته زه بیانوم دې سیټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري که نه دی وایي که نه وایي د ترکیې په پهاړ کې علاقو کې چې دی نو هلته ډېره زیاته واوره وه او دوی چې دی نو یو ټیم تللی و د ماشوم و چې هلته چې دی نو زموږ یو ټیم تللی و او موږ چې دی نو هلته وو په هغه ټیم کې چې دی نو په موږ باندې ډېره زیاته توپانونه راللو او زموږ سره چې کم نور کسانو نو هغه چې دی نو هغه باندې واوره راله او هغه چې دی نو یو کس چې دی نو هغه به د دنیا نه رخصتېدو د یو ماشوم چې دی نو دا پاتې شوی و دې چې دی نو ټوله شپه د دغې واورې سره چې دی نو د توپان سره چې دی نو خپله مقابله وکړله د هغه نه پس چې دی نو د دې دواړه خپې چې دی نو پرې شوې وې یخې شوې وې دې چې دی نو بلکل د تلو قابل نه و دغه چې دی نو هلته و سهار ټیم دی او دا بل پټان بای وله راغی او کله چې پټان بای راغی نو هغه ته دې ته یوه جمله وویله که دغه جمله تاسو واورئ نو تاسو به هم حیران شئ دغه پټان دی هلک ته وایي که نه وایي تر هغه پورې به زه نه ځم دې ځایږي نه چې د څو پورې چې دی نو ما ته دې ځایږي نه بولی نه وې او ما چې دی نو ته صحیح سلامت دې ځایږي نه چې دی نو بولی نه وې وایي که زما چې دی نو زندګي ختمه شي دومره مسله نشته دی او زه به ستا د بچ کولو بھرپور کوشش کوم او د پټان دغه خبره چې واورېده نو ټوله دنیا حیرانه شوله چې پښتون د خپل ځان چېرته هم پروا نه کوي او چې بل کس په مشکل کې ویني که نه نو د هغه ضرور مدد کوي او دې پښتون چې دی د ټولو پښتنو زړونه ګټلي دي او دې چې کم کار کړی دی نو زموږ د ټولو پښتنو دپاره د فخر خبره ده پښتنو دې سیټ به تاسو ته نوجوان ښکاري تاسو دې لپاره د ښو غوندې کمنټ ضرور وکړئ ځکه چې په ترکیې پهاړي علاقو کې او هغه چې دی واوره شوي وه توپانونه به د واورې راتللو او نور کوم ټیم چې دی هغه ول ختم کړی او دا یو ماشوم پاتې شوی او کله چې دا یو ماشوم پاتې شو نو دې هم مقابله وکړله او بیا یو پښتون بای چې دی نو په دغه لاره باندې راتو او هغه چې دی د ماشوم ولیدو نو دې ماشوم چې دی نو دې ته عجیبه جمله وویله وایي که زه په دې واوره کې چې دی نو ختم شم هم دومره مسله نشته خو زه به تا ضرور بچ کوم تر هغه پورې چې زه ستا نه ځم چې ما ته بچ کړی نه او ما ته دې ځایږي نه وړی نه یار دې ټولو پښتنو لپاره د فخر خبره ده چې پټان د بیسټ کمیونټي اف د ورلد دی او پښتانه چې دی نو همیشه زنده‌باد هغه یو داسې کار کوي که نه چې خپل ځان پروا نه کوي خو د بل ضرور مدد کوي الله پاک پکې داسې کوالټي چې دی نو ضرور چې دی نو ایښودي ده په پټانو کې په پښتنو کې داسې کوالټي ایښودي ده ملګرو نو دا زموږ لپاره د فخر خبره چې یو پښتون د بهادرۍ مثال قایم کړي که نه دا زموږ د ټولو لپاره ده او دې نن چې دی تاریخ رقم کړی دی بلکې ټوله دنیا حیرانه کړې ده چې پښتون یو عجیبه قوم دی د خپل ځان چېرته پروا نه کوي خو چې بل کس په مشکل کې ویني نو د هغه چې دی نو ضرور مدد کوي او دا نن موږ ولیدل ملګرو آیا په دې باره کې څه وایي ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ